اخترشید د طرف نه ټولو مسلمانانو ته رمضان مبارک بابرکته میاشت مبارک شه. د هغې نه پس تعارف کوم تاسو سره مونږ سره ناست مېلمه ډېر خوږ محترم د مکرم اخوند زلمي پښتو ادبي جرګې لوی نوښار صدر مجلس عامله محترم جمروز خان جمروز صاحب هغوی مونږ سره ناست دي. دوی سره به د شعر و شاعرۍ په حوالې سره او د دوی د زندګۍ په حوالې سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم لاله. وعلیکم السلام اخترشید وروره بخیر راغې. ډېره مننه جزاک الله خیر. او په دې روژه کې تاسو دونه زمونږ نقص دپاره وخوړه لیراله نو ما سره خو داسې الفاظ نشته چې ستاسو شکریه پې ادا کړمه. دا ستاسو ډېره مننه ستاسو لوی نظر دی جي. ښه جي نو څنګه چې ما ستاسو مختصر تعارف وکړو تاسو هم د مینوالو سره خپل تعارف وکړئ چې یاره د شعر و شاعرۍ او ادب سره تعلق د کله نه دی او دنیاوي تعلیم څومره لرئ؟ زما مینوالو السلام علیکم. زما نوم جمروز خان دی او ما صرف د قرآن سبق ویلی دی، باقي سکول ته نیم تللی، دغه تعلیم مې نشته دی او شعر او شاعرۍ سره شوق زما د وړوکوالي نه دی ځکه چې زه په مانخیلو کې د عبدالله استاد کوڅه کې پیدا شوی یم. ښه جي ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه. یعنې عبدالله استاد بېشکه چې یو ډېر لوی هستي وه د نوښار و ډېر لوی شاعر و. نو لاله تاسو به اوس مینوالو سره څه داسې شریک کوئ دوی ته به ډالۍ کوئ ښه کلام چې هغوی ترې مستفید شي؟ نو بس دا نن سبا حالات داسې جوړ دي چې په دې کې خو خیر ښه څه نشي راتلی، خو به هر حال په دې حالاتو باندې به دوی سره زه څه ناڅه ووایم که نه. ارشاد ارشاد ضرور. چې پاک الله به خیر کي حوصله ساته، پاک الله به خیر کي حوصله ساته، خو شپږ فوټه په منځ کې فاصله ساته. او ځای د عبادت خوست جومات نه دی، ځای د عبادت خوست جومات نه دی، ځان سره په ترخ کې مصله ساته. او لاس په صابون ډېر وینځه چې نه مرې بیا، لاس په صابون ډېر وینځه چې نه مرې بیا، او خپل زړه کې بس دغه عقیده ساته. او ګرځي کرونه د کوره مه روځه، ګرځي کرونه د کوره مه روځه، او خیر دی که نهرې نو روژه ساته. او وی عالمانو ته چې مه وایئ، وی عالمانو ته چې مه وایئ، وی عالمانو ته چې مه وایئ، پټه د دې قام نه مسله ساته. او یا جمروزه حق وایه یریږه مه، یا جمروزه حق وایه یریږه مه، ځان کې د علي په شان جذبه ساته. ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښکلی ډېر حد کلام د موقع مناسبت سره تاسو مینوالو سره شریک. ښه جي نو دا به راته ووایي د بل کلام نه مخکې چې آیا تاسو سره به دا وخت څومره کلامونه یو کتاب مشایع کړی یا مو څه اراده د شایع کېدو شته که نه؟ د کتاب د شایع کېدو خو مې اراده شته دی او د کلامونو راته اندازه نشته دی ځکه چې زه په ښه بدپېښه یم او بس همدغه شوق دی زما که نه. خو بس دا خبره چې هغه لیکو یې ورولو یې کندو ته پته به اوس کندو ته چې هغه کې څونه کلامونه جمع شوي دي که نه. دا خو ډېره ښه خبره ده. الله دې تاسو له نور هم توفیق درکړي چې د پښتو ادب خدمت وکړئ. ښه جي اوس مینوال به تاسو ته غوږونه نیولي چې یاره بل به راته څه ښه کلام و ځکه ډېر زبردست کلام انشاءالله چې د یو بل نه به ورته ښه ښه ویمه ځکه او د دی چې خوښېږي نو خامخا دې مونږ یادوي. دا ما یو څیز لیکلی دی چې شاعر په ټول محفل سلام وایي، شاعر په ټول محفل سلام وایي، پس د سلام خپل کلام وایي، نو بیا یې په غاړه کې سیرې مزه کوي او شاعري روره د ټاکرې مزه کوي. زکه یادوم خو یو الله یادوم، زکه یادوم خو یو الله یادوم، نه د چا مینه مشغوله یادوم، نه تورې زلفې د لیلا یادوم، نه دنګه غاړه نری ملا یادوم، بس د ننګ میدان او سترګې سرې مزه کوي، شاعري روره د ټاکرې مزه کوي. مخکې دې درته حالات هم افسانه یادوم، درته حالات هم افسانه یادوم، د پښتو ژبې پښتانه یادوم، پرون تاوي او نن یې زه یادوم، او د شملو خلک درانه یادوم، بس د درنو خلکو اجرې مزه کوي، شاعري روره د ټاکرې مزه کوي.
زما په ملک داسې حالات جوړ دی زما په ملک داسې حالات جوړ دی رور د خپل رور د سر جلات جوړ دی مونځ پکې نشته د جومات جوړ دی دا کرونا یو لوی فساد جوړ دی نو ځان ته دوا او دې ته خیرې مزه کوي شاعري روره د ټاکرې مزه کوي دا خپل زخمی زخمی جگر یادوم دا خپل زخمی زخمی جگر یادوم ته یې کې ښکل خپل نظر یادوم خوږې اوبه هغه ګودر یادوم زه د خپل کلي مازیګر یادوم نو زمونږ ښکلې ګلدرې مزه کوي او شاعري روره د ټاکرې مزه کوي ډېر ښکلی حد زبردست زبردست زه د شاعر هغه مقام یادوم د ده خلوص او احترام یادوم دی په خپل قام وای سلام یادوم او ښه کردارونه یې تمام یادوم نو د داسې خلکو نندارې مزه کوي شاعري روره د ټاکرې مزه کوي جمرو اخیری بند دی جمروز ملګرو ته محفل جوړوي دا یو ځل نه په څو څو ځل جوړوي په بیل بیل رنګ کې یې بدل جوړوي او کله ټپه کله غزل جوړوي په عشق کې زړه زرې زرې مزه کوي شاعري روره د ټاکرې مزه کوي ډېر ښکلی ډېر زبردست ماشاءالله ډېر ښه انداز سره او ډېر ښه سوچ او فکر دی په دې کلام کې ستاسو ډېر خوشحال شوم ماشاءالله چې یاره داسې شعرا لا زموږ په منځ کې شته چې هغوی ښه فهم ښه سوچ لري نو انشاءالله راځو به تاسو سره به نور هم خبرې اترې مرکې کوو پرېږده لږ په دې لږه باندې مینوال لا پرېږدو چې دوی ته وخت وي او کله یې غوښتنه وکړه انشاءالله بیا به راځو نور که تاسو پښتو ادب مینوالو ته زموږ خبره اتره کوو غواړئ نو بس خبره اتره دا ده وروره چې اول خو ټولو ته زه د زړه نه هرکلی وایم چې خوشحال او آباد دې اوسي په خپلو کې د اتفاق مینه محبت ساتي او دا کوم چې په دې ملک کې حالات جوړ دی په دې د یقین نه ساتي څه چې کوي نو زمونږ رب کوي خپل مونځونه اودسونه دې کوي جوماتونه دې نه شاړئ نو بس نور زه څه ووایم هر سړی نن سبا هوښیار دی او په خپله ښه پوهېږي ډیره مننه محترم جمروز خان جمروز صاحب تاسو د مکرم اخوند زلمي پښتو ادبي جرګې لوی نوښار صدر مجلس عامله هم یې او یو ښه سماجي کارکون هم یې ډېر زیات خوشحال شوم تاسو سره په ملاقات او مرکه باندې مینوالو تر بل پروګرامه یو بل ښه شاعر زه اختر شید سره د امیر شید ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله